إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومخکنی درس کی کارونه ذکر شو چې محرم انسان لده هغې کول جایز نه دی او په محرم حرام دی چې هغې ته محظورات الاحرام ویل کېږي چې هغه 9 کارونه. نن بد الله په فضل او توفیق سره هغه کارونه ذکر کو چې محرم لده هغه کول ضروری دي او هغه اعمال دي چې هغه سنت دي د محرم دپاره چې هغه ادا کی او بعضې هغه دي چې هغه ورله ضروری دي واجب دي. محرم انسان لره سنت دي چې هغه کمې خبرې کوي مگر هغه خبرې به کوي زیاتې چې هغې کې فایده وي. څنګه چې حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله نقل کړی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. څوک چې په الله او آخرت باندې ایمان لري نو هغه دې د خیر خبرې کوي او یادې چپ کینی نو بېهوده خبرو نه چپ کېدل له سنت. همداسې د الله نبی فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه فيما لا يعنيه د انسان د اسلام د ښکلا نه دا ده چې بېهوده کارونه او بېهوده خبرې پرېږدي. محرم انسان لره مستحب دي چې خپله ژبه په تلبیه او د الله په ذکر قرآن کریم په قرات په هغې باندې مشغوله وساتي. دغه رنګې خلکو ته د نیکو حکم کوي او د بدیو نه یې منع کوي. د خپل وخت حفاظت به کوي ځکه محرم انسان په حالت د احرام کې چې روان دی حرم ته د الله میلمه دی نو په کار دا ده چې د دې خپل میلمستوب لحاظ وکړي او د هره لحظه د زندګۍ ډېره قیمتي ده. همدغه رنګې ورله ضروري دي چې خپل نیت خالص کړي. په خپل نیت کې د نوم شهرت د دنیا د لالچ مقابلې وغیره نیت ونه کړي بلکې دا نیت وکړي چې دا حج د الله رب العالمین یو فریضه ده او زه د الله د حکم ادا کوم او دغه رنګ دي کې ثوابونه دي فایدې دي چې رب العالمین ما ته دغه فایدې راکړي. نو په دې وجه باندې چې په حالت د حرام کې دی او د په ډېر غټ عبادت کې دی او د مقدسو مشاعرو او مبارک ځمکې ته روان دی چې د خپل رب راضي کړي. کله چې د مکې ته ورسیږي او د محرم وي او حج احرام د حج تمتع وي یعنی د عمرې نیت کړی چې کله مکې ته ورسېده دا به اول عمره ادا کړي. د عمرې اول خو میقات کې د عمرې احرام تړلی دی نیت هم د عمرې کړی دی اول ته ویلیم دي چې لبیک عمرة یا اللهم لبیک عمرة. نو کله چې دی راورسېد مکې ته نو دی به د عمرې احکام د عمرې مناسک به ادا کړي. چې کله دی حرم ته راورسېده بیت الله شریف ته د ننوتلو په وخت کې به
دا مسجد ته د داخلېدلو دعا ووایي چې بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك او دغه رنګ اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بيبد الله رب العالمین دغه عظیم نعمت استحضار خپل زړه کې وکي چې الله په دومره انسانانو کې تازه د دې ښکلې عبادت دپاره انتخاب کړم او بیا به چې دی دا خپله یوه اوږه ښکاره کي د دې ښی اوږې د لاندې به احرام راتاو کي چې دې ته اضطباع ویلی کېدلی شي او دغه رنګې اول به د حجر اسود ته ځان ورسئ هغه به ښکل کي که د ښکلولو امکان و که ښکلولو امکان نه نو بیا به لاس وله وروړي هغه لاس به ښکل کي او که دغه هم امکان نه و بسم الله الله اکبر به ووایي او صرف په لاس به ورته اشاره وکړي بیا به درې چکر وکړي رمل ووایي رمل دې ته ویلی کېږي چې سړی قدمونه لنډ لنډ اخلي قوت او پهلوانۍ سره او جلتۍ سره او د دې حکمت دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله ابتدایي عمرې ته رالی عمرة القضاء نو دې وخت کې د مکې مشرکانو دا ویلي چې مسلمانان هغه د یثرب او د مدینې د تبو کمزوري کړي دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وفرمایو چې تاسو رمل وکئ دیو جن نبی کریم عمر بن الخطاب زنه فرمایي اوس رمل ته څه ضرورت دی خدا د الله د نبی سنتو الله د نبی سنت مونږ پریدونو نو دریو چکرو کې به رمل کوي چې قدمونه به واړه واړه جلتۍ سره او قوت سره اخلي او دغه رنګې د رکن یمانی او د حجر اسود تر مابین به په آرام سره راځي بیا چې د دې نه اوړېده بیا به رمل کوي دریو چکرو کې به رمل وکړي او دا دو چکرې چې دي دا به دا اخرنۍ څلور چکرې چې دي دا به آرام سره لاړ شي نو په اشواط ثلاثو کې به رمل کوي باقي به په آرام سره عادي مزل باندې کوي کله چې دې طواف کوي نو په طواف کې به د الله ذکر کوي دعاګانې هم که به کولی شي او خاص کر د رکن یمانی او د حجر اسود تر مابین به ربنا آتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وي نور دې به عام ذکر دعاګانې او علماء ذکر کړي د قرآن قرات هم کولی شي کله چې دې د اوو چکرو نه فارغ شي نو په دې وخت کې به دې بیا راشي حجر اسود به ښکل کړي که ښکلولو امکان و که نو اشاره به ورته وکړي بیا به لاړ شي د مقام ابراهیم نه شاته به 2 رکعته لمونځ وکړي اولنی رکعت او دا به وایي چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی 2 رکعته لمونځ چې کوي په اولنی رکعت کې به قل یا ایها الکافرون وایي او دویم رکعت کې به قل هو الله احد وایي که چېرته د مقام ابراهیم نه شاته ځای نه او ازدحام جوړېده نو د حرم په هره حصه کې چې رکعتۍ طواف وکړي هغه به وکړي بیا به سعی بین الصفا والمروه کوي او سعی بین الصفا والمروه چې کوي نو اول به د صفا نه شروع وکړي او چې کله صفا ته ورخیږي نو دا به وایي چې ان الصفا والمروه من شعائر الله او بیا به د هغې نه وروستو داسې وایي چې نبدأ بما بدأ الله به صفا ته به وخیږي بیت الله که قبلې ته به مخ کي کعبې ته به مخ کي او هلته به دا کلمات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده
وهزم الاحزاب وحده. دا کلمات چې ویلا نو بیا به د دین رستو دعا وکي خو وګدا بیا به دا کلمات وای بیا به دعا وکي بیا به دا کلمات وای بیا به دعا وکي لکه څنګه چې دا په حدیث د جابر رضی الله عنه کې راغلی دا کوم چې امام مسلم نقل کړی. رستوبا داغین رستوبا بیا دې روان شي او صفا مروه طرف ته بزي. خو دلته چې کله دې مروه ته ځي نو الته داسې جوور ځای اوس نشته، اوس خو ټول یو پاخه آبادي ده، خو الته یو شنه راډونه لګېدلي دي چې دا داسې ځای دی چې دې کې به منډه وایي، منډه چې وواله او نور به عادي مزل کوي. مروه ته به وخیږي نو په مروه کې به هم هغه رنګ دعا وکړي په هغه ترتیب باندې کومې چې صفا کې کړې ده او دې سره یو چکر پوره شي. واپس به بېرته صفا له راشي په همدغې طریقه چې دغې شنو راډونو موافق ځایونو کې به منډه وایي، نور به عادي مزل کوي. بیا به مروه کې صفا کې همدغسې دعا وکړي، 2 چکره شو، بېرته به مروه له لاړ شي نو ټول به 2 چکره ووایي، د صفا نه شروع کېږي او مروه باندې ختمیږي. نو بیا به د مروه د طرف نه چې ووته هلته نایان ناست وي، سکاوي دي، نو په هغې کې به خپل اختان وخورئ او که د حج ورځې نږدې وي او واړه یې کړل چې حج کې به یې اختان وخورئ، دا به ډېره بهتر وي. دې سره عمره ختمه شوه او د الله رب العالمین نه به دعاګانې د قبولیت وغواړي. بیا به دی په حالت د حل کې اوسېږي تر دې چې 8مه ورځ شي چې هغې ته یوم الترویه وایي. بیا به د حج احرام وتړي چې هغه به د الله په فضل په آینده درس کې بیانېږي.